د افغانستان او هند ترمنځ د راتلونکو لوبو په اړه تازه یا وروستي معلومات دا دي چې دا لوبې به د هند په کوربتوب ترسره کیږي او افغانستان به د جون په میاشت کې د دغه سیالیو ترسره کولو لپاره هند ته سفر وکړي. همداراز دا هم دقیقه شوه چې دا لوبې به یو ورځنۍ لوبې وي چې د ټیسټ سیالیو د اتلولۍ پایلوبې له ترسره کېدو وروسته به پیل شي. د افغانستان او هند ترمنځ دا سیالۍ به د جون په 14مه نیټه پیل شي چې 15 ورځې به دوام وکړي. مخکې ویل کېدل چې په دغه سیالیو کې به ټیسټ لوبه هم وي، خو اوس دقیق معلومات دا دي چې دا یوازې 3 نړیوالې یو ورځنۍ لوبې دي. دا سیالۍ د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي ځکه تر دې مخکې افغانستان له هند سره کومه لوبلړۍ نه ده ترسره کړې. په 3 نړیوالو یو ورځنۍ لوبو کې افغانستان او هند په بیلابېلو وختونو کې مخ شوي دي چې په دغه سیالیو کې 2 لوبې هند ګټلي او یوه لوبه بې پایلې پای ته رسېدلې ده. همداراز هندي رسنۍ دا هم وایي چې د هند لپاره دا سیالۍ ځکه مهمې دي چې نړیوال جام ته به ترې خپله لوبډله هم غوره کړي چې د اکتوبر په 15مه نیټه پیلیږي. د یادولو وړ ده چې افغانستان له هند سره 4 نړیوالې شل ورځې لوبې هم ترسره کړې دي، خو افغانستان په دغه لوبو کې کومه بریا نه ده خپله کړې. همداراز افغانستان خپله لومړنۍ ټیسټ لوبه هم د هند سره ترسره کړې وه چې هند پکې بریا خپله کړې وه. که دا ویډیو ستاسې لپاره په زړه پورې وي نو لایک یې کړئ او له ملګرو سره یې هم شریک کړئ. د کرکټ په اړه د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره درسره زموږ د فیسبوک پاڼه لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ ترڅو د کرکټ تازه خبرونه او معلومات په وخت ترلاسه کړئ.